السلام علیکم ګرانو مینوالو، امید لرم چې روغ جوړ به وئ او د ژوند په مزو کې به وئ. ملګرو نوي ویډیو کې درته هرکلی وایم. ملګرو ډېر افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې دی د 18 کالو ځوان چې خودکشي وکړه. آیا دا خودکشي څنګه وکړه او د خودکشي د کولو اصل وجه څه وه او د ده مور او د ده پلار څه وایي چې آیا د خودکشي د ولې وکړه او دا د څه قسمه مصیبت کې ګیر و چې آیا د خودکشي وکړه. ملګرو مکمل معلومات در سره په دې ویډیو کې شریکوم. زموږ ویډیو در سره پوره وګورئ چې زموږ مکمل معلومات ورنوالی. ګرو که تاسو زموږ په چینل نه وئ نو زموږ چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ چې زموږ کومه نوې ویډیو راځي چې هغه تاسو ته زر تر زره دررسي. او د دې سره د ټالۍ نشانه مو ووایي چې د تازه معلومات نه تاسو زر تر زره خبرېږئ او ځان پرې پوهوئ. ملګرو ډېر افسوسناکه واقعه مخې ته راغلې دی د 18 کالو ځوان چې د 12 کې سبق وي هغه ځان خود نن سهار خودکشي وکړه. آیا دا ولې خودکشي وکړه؟ ملګرو دا د مور او د پلار دا وینا چې دا یو جینۍ سره لیندین و چې په هغې کې دا ډېر زیات تنګ شوی و. هغه جینۍ ته موږ 2-3 ځله ورغلل خو هغې موږ له هېڅ قسمه جواب رانه کړو چې آیا موږ یې درکوو یا یې نه درکوو. نو د هغې په وجې باندې د ده جینۍ سره لیندین هم ده وی چې ما له به دا جینۍ کوي، که دا جینۍ زما له ونه کړه زه به خودکشي کوم. هغې وجه باندې چې موږ ورته وی چې نه ته به دا جینۍ نه کوې بلکې هغه موږ له نه راکوي. نو موږ څه وکړو؟ نو په دې وجه باندې ده ډېر زیات تنګ شو او د هغې جینۍ سره یې ده په موبایل باندې هم لږ ډېر ګپ شپ و. نو د هغې وجې باندې او د ده سره په کالج کې وه د هغې په وجه دا ډېر زیات تنګ شو او د ده سره د بل هېڅ قسمه لاره نه وه. نو د هغې د وجې نه د خودکشي وکړه او ځان یې قتل کړو. په خپله باندې ډېر زیات ظلم یې وکړو د ځان سره او پولیس هم تفتیش شروع ده چې آیا دا دومره ظلم چا وکړو چې آیا دا د ده مور او پلار خو ده نه ده قتل کړی چې داسې هېڅ قسمه څه غلطي څه هغه نه ده کړې او دا خودکشي وکړه. ملګرو که تاسو زموږ ویډیو خوښه شوي نو زموږ نورې ویډیوګانو دپاره چینل ضرور سبسکرایب کړئ. روشني کلیک.